تدا ګمان ونه کې چې دا ته چې کوم ظلم کوي الله د دین غافل دی دا ته چې سزا نه ملاويږي وجدا د چې دې سزا له الله یو ورځ ساتلې څوک دې ګناه ته ګناه نه وایي او چې کله د یو انسان نه دا ګناه وشي نو دغه انسان دا خیال کوي چې زمانه غني بالکل ګناه شوی نه ده وجدا د چې دې په کثرت سره ظلم کوي الله دته صبر کوي الله دته سزا نه ورکوي نو دا خیال دی چې ګنې زه مجرم نه یم رب کائنات فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء تدا ګمان ونه کې چې دا ته چې کوم ظلم کوي الله د دین غافل دی دا ته چې سزا نه ملاويږي وجدا د چې دې سزا له الله یو ورځ ساتلې ده هغه ورځ داسې ده چې په هغې کې به تا ته سزا میلاو شي هغه ورځ ده چې په هغې کې به د ډېر هیبت د وجې نه د انسانانو سترګې بوټې راوتلې او په هغې ورځ کې چې دی به انسانانو سرونه ښکته کړي یا سرونه به یې د دې توقونو د لاسه اوچت نیولي او منډې به وایي منډې او زړونه به د خیر نه خالي وي زړونه به د سکون او اطمینان نه خالي وي زموږ قدرمنو ورونو ظلم په معاشره کې یو څو قسمونه دی لوی نه لوی ظلم شرک دی چې الله قرآن کې ورته ظلم وایي ان الشرک لظلم عظیم ځکه دا د الله حق راخستل او بل چاله ورکول دي دا لوی ظلم دی چې ته د خپل خالق او رازق او مالک حق راخلي او بل چاله ورکوي دویمه نوع د ظلم دا ده چې بندگان راپاسي او په نورو بندگانو ظلم کوي بندگان په بندگانو چې ظلم کوي هغه قسمونه لري کله ناکله د بنده مال سره ظلم وکړي د هغه مال په زبردستۍ ضبط کړي او هغه ته د هغه حق نه حواله کوي دا هم ظلم دی یو ذره هم ظلم دی یو ذره د الله نبي موږ ته د دې ظلم یو مثال ښودلی دی لکه یو تاجر دی یو غني دی په هغې باندې د چا حق دی ښه پیسې ورسره شته دی او قرض نه ادا کوي د الله نبي فرمایي مثل الغني ظلما یو غني انسان باندې چې ستا قرض دی د سره ښه پیسې شته او تاله نه درکوي نو الله به ظالم لعنت نازلوي ظالم هلاکوي